اکشن. یوالې خبره کومه مړه ویم سمه د خبرو بوجې دی او خبرې دي تشې خبرې دي خبرو نه مړه ویم سمه د خبرو بوجې تشې خبرې دي او د خبرو نه دې څه نه جوړېږي دوباره یوالې خبره کومه مړه ویم سمه د خبرو بوجې تشې خبرې دي او د خبرو نه دې څه نه جوړېږي وایه څه دی ماړې ته خبره خو اوره که نه ما دا خبره کوله چې دا ټول بد را سره دې نوکر وکړو زما پلار دونه عقلمند نو دا ټول چلونه ورته دې نوکر وښول او ورته یې وي چې بچوله جایداد مه ورکوه نه تا چېرته خپل پلار ګڼلی دی ها ولې نه نه پروفیسر تاسو غلط شوي نن زه نه یم غلط شوی راشه چې نه ما ته مه ښایه ما ته زمړه چېرته خپل کار کوه روزګار کوه که نه ته به د پلار جایداد ته ناست ها نه ته راته نیا مه جوړېږه ما ته پته چې د پلار جایداد مې نو ما به څه کول خو نیا راته مه جوړېږه ښه دا راته وایي اوس به کوو څه اوس به څه کي نور مخکې بیا راځي بیا غلطم ناست دي هغه د پلار جایداد نه وي یا تپوس پوښتنه دې کړې ده ګوره، خپلې نو تپوس همت باندې کوه. درته وایم چې هغوی په جایداد باندې لګیا دي مزې کوي چرګان پلونه خوري او مونږ دلته د لوږې مرو یو وخت ډوډۍ راکره نشته نو همت کوه که نه همت کوه ته به د پلار جایداد ته ناست یې او کې دلته عاجزي کې د پلار جایداد دا که د پلار څوک زه راځم ته راځه اکشن. ته خبره خو اوره که نه ما دا خبره کوله راځه که نه خوشلو راځه عابد اکشن. ته خبره خو اوره که نه ګوره ما دا خبره کوله چې موږ سره ټول بد دې نوکر وکړو زما پلار دونه عقلمند نو دا ټول چلونه ورته دې نوکر وښول ده ورته وایي چې بال بچ له جایداد کیسه مه ورکوه نه تا چېرته خپل پلار ګڼلی دی ها داسې وایي ولې مې نه دی ګڼلی نه چې پلار دې بیمار و نو تپوس دې چېرته کړی دی چې دا خواښې خره مې بیماران شوي دي نو ته چېرته تپوس ته ورغلی ها چې مور یې څنګه مړې ته دا خبرې کوي هغوی په جایداد باندې لګیا دي مزې کوي چرګان او پلونه خوري او مونږ دلته د لوږې نه مړه شو مړې ته خبره خو اوره که نه ګوره ما دا خبره کوله چې مونږ سره ټول بد دې نوکر وکړو زما پلار دونه عقلمند نو ټول چلونه ورته دې نوکر وښول چې بال بچ له جایداد کیسه مه ورکوه نه تا چېرته خپل پلار ګڼلی دی ها ولې مې نه دی ګڼلی چېرته د پلار ته برادر کی میرو ډیک ورکو دا بسم الله زی اکشن. مړې ته خبره خو اوره که نه ما دا خبره کوله چې مونږ سره ټول بد دې نوکر وکړه زما پلار دونه عقلمند نو ټول چلونه ورته دې نوکر وښول چې بال بچ له جایداد کیسه مه ورکوه نه تا چېرته خپل پلار ګڼلی دی ها ولې مې نه دی ګڼلی زی زما پلار دونه عقلمند نو ټول چلونه ورته دې نوکر وښول هغه ورته وی چې بال بچ له جایداد کیسه مه ورکوه نه تا چېرته د پلار ته یو بل کم غلطی ده ورته وی چې بال بچ له جایداد کیسه مه ورکوه نه تا چېرته خپل پلار ګڼلی دی ها ولې مې نه دی ګڼلی تا چېرته د پلار تپوس کړی دی نه چې دا خواښې خر مې بیماران شي نو ته ټاکه که د پلار جایداد دی نو تا به څه کول ها مړې نیا راته مه جوړېږه دا راته ووایه کوو به څه کوو به څه څه چې کوې هغه کوه پلار دې پېښه او ته پېښه دا کړته راځه یار راشه ته زما خبره خو اوره که نه ګوره ما دا خبره کوله چې مونږ له ټول کار دې نوکر وکتو زما پلار دونه عقلمند نو ټول چلونه ورته دې نوکر وښول ده مې پلار ته وی چې بال بچ له جایداد کیسه مه ورکوه ډېره مقابله سخته ده خاموش. اوهو ته زما خبره خو اوره که نه ما دا خبره کوله چې مونږ له ټول کار دې نوکر وکتو زما پلار دونه عقلمند نو ټول چلونه ورته دې نوکر وښول ده مې پلار ته وی چې بال بچ له جایداد کیسه مه ورکوه نه تا چېرته خپل پلار ته نه تا چېرته خپل پلار ګڼلی دی ها ولې نه ولې نه تا چېرته د پلار تپوس کړی دی نه رښتیا چې دا خواښې خر مې ناجوړه شوي دي تا چېرته د مور پوښتنه کړې چې مور یې څنګه او که نه ستا پلار دی چې څه دې خوښوي نو کوه ښه راځه چې ځو چېرته ته راواله راځه چې ځو راواله نو چېرته ځو ویم پلار کره مې ځو او پلار مې غوا کوو ټیک ته نو راواله
دا او سین نمبر 198 Let's pack up. Okay. Pack up. Dao scene number 189. 98 څه ځل مې ته ویل چې انګلیش دنه درځي نو مو وایه I'm going to... Action. بی جی زه دننه راتلی شم او زه دا تپوس کولی شم چې ماشړنګ شړنګاشړنګ څه شو هغه مور لتلې دي مور په خلا کوي وای چې په کاغذ راته ګوتو لګي غلطه کوي خبر خو نه نه تا د خودي وای چې ته نه خبره بالکل نه ګلاب خان بیا ژوندی شوی دا کله وی دا کله دا ستا خبره چې دا کله ورزنګ ما کله دې ځان ورسوه دي نو خدای راستي ګوته به یې د جیداد لګولي او بیا به ارمان کوئ ما مله بوزه څنګه دې وله بوزم په خپله نشي تللی ولې ماشومی شا به ځان ور ورسوه ګینې غرقېږئ بربادېږئ تباه کېږئ منډه که اورګه برکه راله برکه راوله شا منډه که شاباش منډه که خدای دې وبخه خدای دې بار کې کنه دا هغه سپیره دي زړدار شي یو ټیک به بل کوم هغه سپیره دي ټیپرو کې غوښه هم نه امتیاز یاد کړه هغه سپیره دي چې ټیپرو کې غوښه هم راوړې لوکیشن وګوره ډېر ښه د کلي لوکیشن وګوره ښځې هم پکې ښه شاک راغونډ ډېره موده پس زمونږ انشاءالله یو ښکلی پلې را روانه ده بابو صاحب سره او زمونږ پوره ګروپ دی انشاءالله چیلنج دی د هر چا لپاره کامیډي کینګ دی بیسټ ہے چیرته شي خو دې خو کا والله خبره خو دې صحیح وکړه ځان درته ښه معلوم دی څه دې وویل څه دې وویل که نه ولې ما څه وویل چې غربین دې راته ونیو دې ته غربین هم وایي غربین خو د بم نوم دی هلکه ټیک دی دا غربین لفظ ټیک دی شعر دی نه بیا مطلب یې پیدا کړې وروره غربین وایي که څه چې دا غربین دې ما ته وایي اوټ دا ما ته وره دې خوا ګوره بابو دا اوټ کو کنه بابو اورېږه بیا ما ته چې ته راځې که نه خو چې زه کله د درم شم که نه او زه نو ته مکان زه به ته یم خیر شا لکه به ته راته ګورم ډیلاګ به نه وې ډیلاګ به وې نه زه چې تا ته دویم که دا څه خوار راته ګورې مړه هغې نه پس بیا ستا مکالمه ده ښه ځه شا باله د سپینه چڼ غړک وباسم خو ستا کورې مې واورېدو نو اکشن نو ته چېرته ځې ویم د سپینه مې چنګړه خوښکو خو ستا کورې مې واورېده نو څه اسمانیانه ستا بالکل غلط کنه یار ګوره ورتلم ما وی چې د سپینه چنګړک وباسم خو به چې ستا کورې اواز مې واورېدو نو ستا خبره بابو کټ کوي نو څه بس ستا په مخ مې پرېښودو د سپینه مې چنګړه خوښکو زمدا لګو چنغړک وباسم ورتلم او د سپینه مې چنغړک وباسم ورګه کنه لګ دی خوښه لګ دی لګ دی نه دی خو لګ دی ورخ
چې موږ دا کار وکړو شابه ټوپک دی وسره وبدي نه ریډي شوم شو ټوپک دی وسره نه نه ویم د سپینه مې چنګاړه خوښ کو اوس تا کورې کورې مې واورېده نو څه نو څه نو ستا په مخ مې پرېښودو بس ټیک دی دوباره تا په مخ ما ته وګوره هغه چې تا داسې ووایي که نه دا شو دنه زی دا بس ذاته مې کا فینش لا شب ځه ورتلم ما وی د سپینه چنغړک وباسم ورتلم خو چې بس تا کورې کورې مې واورېدل نو نو څه هغه درته وایي نو څه وباسم ښه اکشن چرته ځې ورتلم د سپینه مې چنګاړه خوښ کو اوس تا کورې کورې مې واورېده نو څه نو ستا په مخ مې پرېښودو بس ریډي بس خاموش یاره څومره زما خاطر کې جی بابوجی بس خاموش نو اکشن نو ستا په مخ مې پرېښودو لکه یم زما څومره خاطر کې ونیسه دا ټوپک دی ته چېرته ځې نو کوم خوا منډې کورې لکه کورې وایم د سپینه مې چنګاړک ماتو ودرېږه چنګړک ماته نو ته چېرته ځې سړیه ودرېږه نو ووایه بابو نو ته چېرته ځې دې نه پس بس لږ ساعت دله پاس ته مه وایه نو مړه راشه بس اسفندیار راشه نو ما نه ته مزه بس اسفندیار ډېلاک والا اسفندیار والا ونیسه سټ نه بابو ما غسې جی بابو ټیک بسم الله نو څه زه ته یم نو څه ستا په مخ مې پرېښودو خاموش سکندره او جی اکشن باډي موومېنټ دواړه دغه ته وایي وایم د سپینه مې چنګاړک ماتو سپینه مې چنګاړک خوښ کو اوس تا کورې کورې مې واورېده ریډي وباسم ښه اکشن چېرته ځې ورتلم د سپینه مې چنګاړک خوښ کو اوس تا کورې کورې مې واورېده نو څه نو ستا په مخ مې پرېښودو بس بابو خاطر کې بس اوس ټوپک یې اخو هغه ته مې اشاره ورکړه چې خوله بند کړه هلکه دا ریفلیکټر هم راوړه ښه وځي څه وایي درته نه نو تا نه زه تپوس دا کوم نو تا نه زه دا تپوس کوم چې تا د ګلاب په کور کې دا ما نه دا ټوپک ولې واغستو دا ټوپک تا نه د ګلاب په کور کې دا اغستې نه ټیک شو ته ماته دا ووایه نه ته ماته دا ووایه چې د ګلاب په کور کې تا زما نه دا ټوپک ولې واخیست ګلاب په کور چې میډ نفس پر راځو موږ سولو ته سولو نفس په بیا زموږ اور د شولډر نه بیا که موږ ماسټر لو دا ته ماته دا ووایه جی بسم الله ټوپک دې څنګه نیولې دا چې بابو در کو څنګه نیولې چې تا زما نه دا ټوپک ولې واخیست نه دا داسې ده او هغه له چالو شه ونیسه دا داسې کړی نه داسې کړه نو تا ما نه د ګلاب په کور کې دا ټوپک ولې اغستو نه ته ماته دا ووایه چې تا ما نه د ګلاب په کور کې دا ټوپک ولې واخیستو تا خو هلته زه په شرمونو شرمولم ټول طالبان راشئ بوی دی راشئ په ټول بوی دی ویرشه دا لرې کړئ دا چې شي هغه ممرو ته راوړئ موبایل و تاسې راولګوه سړی کچې د دې دغه پکې نه دی دلته راشه دلته او دې خوا زور کوي شي نه دی اوس بوی دی په طریقې بو دی خیر دی همداسې ښه دی کوي نو بس بیا به نشي راتلی اول ته ونیسئ ورسره تاسو لږ ګپ لګوئ قهوه تورې اولې پورې کلک وتړئ لاندې کوز کړئ
our bodies high.